عقل شوی که تجربه. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان مبارک تا چې تر 22 سال پورې انسان قد زیاتیږي او تر 28 سال پورې انسان عقل چې اضافه کیږي هغې نه بعد تجرباتو سلسله شروع شي. او دې سره ریلیټډ یو ساینسي تحقیق هم ده. هغه وایي چې 28 سال پورې خو چې هر چاته د زده کړې موقع میلاویږي کوي چې زده کړې موقع چنه چې 28 سال نه مخکې چاته میلاویږي زده کړې موقع کوي زده کړې نه ډارېږي. 28 سال نه بعد ځینې خلک دا سلسله بیا هم برقرار ساتي زده کړه جاري ساتي خو ځینې خلک په دجې باندې ودرېږي. ولې چې هغه فطرتي اضافه چې کومه وي عقل چې هغه ودرېږي هغه خو تر 28 سال پورې وي. نو ځینې خلک په دې 28 سال باندې دلته ودرېږي ټپ سي او ځینې خلک هغې نه بعد خو بیا تجرباتو سلسله شروع سي چې چوره ته زده کړه کړه علم حاصلوي تجربه چوره زیاتوي نو بیا به تا عقلي سطح هم ورسره زیاتېږي. 28 سال نه مخکې فطرتي وي خود به خود الله تعالی ته چې داسې سیسټم پیدا کړی وي چې زیاتېږي او 28 سال نه بعد دارومدار پتا کوشش پدې ده چې ته چوره محنت ساتې. نو هغه ساینسي تحقیق ولوایي چې 28 سال نه بعد ځینې خلک ودرېږي او ځینې خلک روان وي. هغه چې چور عمر باندې زیاتېږي دوره زده کړه هم ورسره ساتي او ځینې خلک چې دا په 28 سال باندې زده کړه پرېږدي دا که 60 سال ته هم ورسېږي دا په عقلي سطح باندې هغه 28 سال برابر وي. تاسو به کتلي هم وي ځینې کسان شپېتو کالو وي خو په عقل باندې داسې محسوسېږي لکه دی چې د 200 کالو کړه چا وي. دا ولې دا د هغه عقلي سطح چې کومه وي هغه ذهن چې کومه اضافه وي هغه د 28 سال بعد نور نه وي بیولې په مخ باندې. دې له وجې دی شاته لاړ سي چې چوره د ده هم عمر وي ته سره چې الانکې په عمر باندې یو رنګه کسان تاسو به کتلي وي دواړه کسان وي 50-60 کالو وي یو ډېر پکې ذهین وي عقلمند وي خبرې قابلې وي او هغه بل عمر د سره چې هم عمر وي هغه خبرې داسې لګي لکه چې دی د 28 سالو وي. نو په دې وجه باندې د ده هم عمر په عقل باندې مخته لاړ سي او دی شاته پاته سي. ولې چې دی مخته زده کړه نه کوي وایي بس چې څه مې زده کړه دا ډېر دی. داسې به تاسو ډېر کتلي وي دا تجربه مو وي چې 28 سال نه بعد زده کړه پرېږدي وایي بس چې دا څه مې زده کړه دا ډېر دی. هغه کسان چې په زده کړې ماحول چې راځي تر مرګه پورې زده کړه کوي خو هغه کسان چې د زده کړې په ماحول چې نه راځي 28 سال نه بعد فطرتي اضافي خو دونه بند سي بیا زده کړه نه کوي. د چیني ژبې یو کهاوت ته هغه وایي چې ته 3 ورځې مطالعه نه وکړې که نه مقصد ته 3 ورځې نوې زده کړه نه وکړې نو 4مه ورځ به تا د خولې خوند پې کوي مزه به یې نه وي. خولې خوند نه مراد لاړې به دې هغه الفاظونه به دې کمزوري. نو زده کړه په هر حالات چې کوو 28 سال نه بعد علم تجربه او مسلسل نوې زده کړه دا خامخا ساتو ګینې تاسو ذهن به جمود شکار سي.